السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست. امید دی دوستانو چې تاسو ټول به ښه یاست. راځو تاسو ته د یو څو نورو جملو سره چې دا جملې د مختلف وختونو په اړه باندې دي. مثال څنګه به موږ د چا نه تپوس کوو چې اوس څه وخت دی، او که څوک تپوس وکړي چې څه وخت دی، نو موږ به هغوی ته جواب څنګه کوو. یا موږ نه یو څوک د یو څیز په اړه باندې تپوس وکړي چې دا کار به کله پیل کیږي، کم وخت به پیل کیږي، نو موږ څنګه کولی شو چې هغوی ته د هغې کارونو د پیل کېدو د وخت په اړه باندې چې دی هغوی ته جواب وویلی شو. نو دا مختصر یو څو جملې موږ تاسو ته راوړي دي، او دا هم د یو ډایلاګ په شکل باندې دي. دوه کسان خبرې کوي، او د دې مختصرو یو څو جملو نه تاسو کولی شئ چې د دې په بنیاد باندې تاسو نورو جملې چې دی هغه پخپله وکولی شئ چې جوړې کړئ، او د مختلف پروګرامونو د هغوی د شیډیول په اړه باندې تاسو ته د هغې وخت چې دی نورو خلکو ته واضح کړی شئ. نو راځئ د جملو په طرف ته. دې کې اول کس دی، هغه اول د وخت تپوس کوي. what time is it؟ څه وخت دی. what time is it؟ څه وخت دی، څه ټایم دی. دویم کس جواب کوي it's 9:45. پاو کم 10 بجې دي. که موږ وایو 10 بجې دي it's 10 o'clock. 10 بجې دي. که وایو 11 بجې دي it's 11 o'clock. که وایو چې 12 بجې دي it's 12 o'clock. دغه رنګې که وایو چې 1 بجه ده it's 1 o'clock. او که موږ وایو چې 10 کم دي، پاو کم دي، 20 کم دي، نو د کم دپاره موږ 2 راوړو. نو پاو ته موږ په انګلیش کې کوارټر وایو. که موږ وایو چې پاو کم 10 بجې دي، نو وایو به it's 9:45. 9:45 پاو کم 10 بجې دي. که وایو چې 20 منټه کم 10 دي، نو وایو به it's 20:10. 20 منټه کم 10 بجې دي. که وایو چې 10 منټه کم 10 بجې دي، نو وایو به it's 10:10. 10 منټه کم 10 بجې دي. دغه رنګې که موږ وایو چې 10 منټه د پاسه 10 بجې دي، نو د پاسه دپاره به بیا موږ پاسټ لفظ راوړو. وایو به 10 past 10. 10 منټه د پاسه 10 بجې دي. یا کوارټر پاست 10. پاو باندې 10 بجې دي. یا 20 past 10. 20 منټه د پاسه 10 بجې دي. دا شو موږ سره د مختلف وختونو په اړه باندې جواب. که څوک تپوس وکړي چې what time is it؟ څه وخت دی. مثال اوس پاو کم 10 بجې وي، موږ به وایو it's 9:45. پاو کم 10 بجې دي. اوس که څوک تپوس وکړي چې مثال نن شپه په ټي وي باندې څه دي، نو موږ به هغوی ته څنګه جواب کوو. نو موږ به ورته وایو it's cricket on channel 2. په دویم چینل باندې چې دی کرکټ دی. که فوټبال وي، موږ به ورته وایو it's football on channel 2. په دویم چینل باندې چې دی فوټبال دی. خو که موږ ورته بل چینل یادو، نو موږ به بیا د چینل نوم واخلو. داسې به وایو it's cricket on BBC. په BBC باندې کرکټ دی. یا it's cricket on الجزیره. په الجزیره چینل باندې چې دی کرکټ دی بیګاله. او که هغه زموږ نه د دې په اړه تپوس وکړي چې کله به پیل کیږي، کله به شروع کیږي، هغه به وایي when will it start؟ when will it start؟ کله به پیل کیږي، کله به شروع کیږي. که موږ وایو چې شاوخوا 8 بجې، نو وایو به around 8 o'clock. که موږ ته ایگزیکټ وخت معلوم وي، نو بیا به موږ ایگزیکټ وخت وښایو. دا به وایو چې 8 o'clock. 8 o'clock په 8 بجې. 9 o'clock په 9 بجې. او که موږ وایو پوره ایگزیکټ ټایم موږ ته نه معلوم، نو موږ به بیا اراوند لفظ راوړو چې دې دپاره ووایو چې شاوخوا، نو وایو به اراوند 8 o'clock. تقریبا 8 بجې. اراوند 9 o'clock. تقریبا 9 بجې. امید دی دوستانو چې تاسو به له دې څخه زده کړه کړې وي. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.